د افغان اتل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلهمند یو چې روغ جوړ او بریالي اوسئ. په همدغه هیله ستاسو لپاره د نن ورځې په خپرونه پیل کوو. محترمو دوستانو، د ټولنیز نظام د سمون او په دې نظام کې د ژوند کولو، ژوند تیرولو او پرمخ بیولو لپاره سولې، ثبات، اقتصادي پیاوړتیا، ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی، مسؤلیت په ټوله کې یو سالم چاپیریال ته چې له هر راز ناوړه پدیدو څخه پاک او خوندي اړتیا ده. خو دا هغه مهال شونې ده چې د ټولنې وګړي په دې برخه کې د همکارۍ او ادارې د منظمو او هدفمندو میکانیزمونو له لارې په ټولنه کې د شته ناوړه پدیدو د له منځه وړلو لپاره په ټینګ عزم او په ښه اراده مبارزه وکړي. ټولې ناوړه پدیدې په ځانګړې توګه فساد چې په بېلابېلو برخو کې نیلی ځغلولی د جګړې ترڅنګ د ټولنې د بدمرغۍ لوی عامل دی. داسې عامل چې خپل تور سیوری یې په بېلابېلو برخو خپور کړی او نه پرېږدي چې ټولې چارې په منظمه توګه پر مخ لاړې سي. ناقانونه کړنې، د بیت المال چور و تالان، د راز جرایمو کچې لوړوالی، د بې کیفیته او بلنو غازو تیلو، د درملو او خوراکي توکو واردول، بډې اخیستل، قانون ته نه درناوی، د مسؤلیت نه احساس، په دندو کې غفلت او بې پروایي او ګڼ شمېر دې ته ورته نور موارد چې د فساد ډولونه دي او د ټولنې د بې نظمۍ ترڅنګ د وګړو ژوند ګواښوي. بلاخره د دې ټولو بدمرغیو نه د خلاصون په موخه د عدلي او قضایي اړونده ادارو ترڅنګ په خپله وګړي ملي، اسلامي او هیوادنۍ مسؤلیت لري چې د ژوند کولو د یو مناسب او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره مبارزې ته راودانګي او د فساد پر وړاندې چې زموږ ژوند ګواښوي په پراخه او عملي توګه مبارزې ته دوام ورکړي. خو د شعار په بڼه نه، دا چې په دې وروستیو کې د ملي یووالي حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په موخه عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړی او په کار یې پیل وکړ. له دې سره د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو هیلهمندۍ زیاتې سوي چې دغه مرکز لخوا به د فساد پیښو ته رسیدګي پر دولت د خلکو باور نور هم زیات کړي او دغه باور به د دې لامل سي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د خلکو او دولت ترمنځ همغږي رامنځته سي. محترمو دوستانو، دا چې په کندهار ولایت کې زموږ امنیتي ځواکونه په څه ډول سره خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیایي او د خلکو لپاره څنګه د خدمت جوګه ګرځي، په دې خپرونه کې تللي د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ مسؤلین په ډېره ښه توګه د خپلو خلکو مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره رسیدګي کوي. راځئ په ګډه سره د قومي مشرانو او د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د مشرانو ترمنځ د ناستې یوه برخه ووینو چې په دې ناسته کې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ چارواکي له خپلو خلکو څخه د دوی د ستونزو په ارتباط غوښتنه کوي او له دوی څخه دا غواړي چې د امنیت پر لار ټینګښت کې له دوی سره مرسته وکړي. راځئ په ګډه وګورو. سلام وسه، سلام وسه، گرد سلام وسه، جوړه بخیر، سلام وسه، جوړه بخیر، خیر جوړه بخیر، خیر دی، خیر وسه. نه څنګه دی امنیت، څنګه دی ساحه، څنګه دی د پولیسو سره رابطه، څنګه دی پولیس سره همکاري کوي، تاسو د پولیس سره همکاري کوي نه کې سره کوم څه موضوع دي؟ امنیت خو موږ اوس خوندور دي، موږ پولیس په دغه د ګزمې د حساب سره نور امنیت په کوم څه وي، موږ ته د استقامت نه دی رسېدلی، موږ خوشحالي دي بیا غامې شي موږ نه دی لیدلی، نه نقصان ښه. موږ د خپل وظیفه پورې د پولیسو سره همکاري کړې ده او د دې کور ودان د پولیسو څخه خوشحاله یاست؟ خوشحاله نه یاست؟ ډېر ځینې خوشحاله یو، ولسونه ډېر ځینې خوشحاله یو، ځکه چې دا زموږ د دواړو مسؤلیت دی چې دلته موږ یو کار یې موږ در پولیسو پورې یو غږ رسوو، دوی یې در موږ پورې رسوي او کم کار چې کم مشکل چې هغه په ګډه سره حلوو. زموږ امنیت یې ساتلی دی، موږ د خپلو پولیس ډېر خوشحاله یو، په خپله شپه ورځ هلې ځلې کړي دي په ګزمو او پر لارو پر سړکانو باندې ستړي دي، یعنې موږ بیخي ډېر ځینې خوشحاله یو د خپلو پولیسو. مطلب موږ د پولیس داسې سره موږ غږ پر کړی دی یا دوی هم ګزمه کوي، مطلب چې موږ غږ پر کړی دی په هغه ګړي موږ ته پولیس څخه خوشحاله یاست؟ بلکل خوشحاله یو او خدای پاک دې دوی په دنیا او په آخرت کې ښاد کړي. موږ د پولیس څخه خوشحاله یو، پولیس موږ څخه خوشحاله دي
وطندار زموږ څه خوشحاله دي، موږ د دوی څه خوشحاله یو. بس موږ دغه بس پیشنهاد دی چې موږ ارامي ده غواړو. په دې علاقه کې خو د عجب الله اواز اورېدل ډېر ارامي راوستلې ده، ډېر امنیت یې راوستلی دی. موږ پولیس اواز اورېدل بس سره همکاره یو چې موږ پر دې باندې غږ کړی دی، دې زموږ همکاره دي. پولیس تاسو ته اذیت او آزار خپل ته خلک ته اذیت او آزار نه کوي. پولیس چې د زموږ په ډن وسوایي په افغانستان کې امن دی پکښ نه. پولیس موږ نه ناراضه نه نو مشکل وسره موږ امنیت نه ودی په دمنا پر ځان په شپه کې ځان توم ځان رسوي. یو زموږ د موسسات خوا بده ده نه پولیس بابا موسسات موږ ګسري کار نه دی کړی، په 10 کال دی د په کلو کې څو ګر شان خراب بس ازینه و بس ازینه د څو ورور پولیس د خوا موږ امن په دغه افغانستان کې نه څه ډن ولسوالي ده. پولیس دا زموږ اوله دا سره چې موږ د منځکې مسؤل دي دا نه چې دي په نیمه شپه موږ ځان ورته راولي دم راځي که د همدا پر ځان ځان توم ځان رسي په جلدي کې ملکه کو پولیس تاسو ته کله خلک ته آزار اذیت نه کوي؟ هېڅ آزار چاته نه کوي نه دي. تاسو ته په خدمت ولاړ یاست؟ په شپه ورځ موږ ورته ولاړ یو. تاسو د پولیس سره څنګه یاست؟ موږ داسې پولیس سره همکار یو که د خپله پولیس یو دا رقم سره همکار یو. په دې باره کې لکه دغه وروسته خبره وکړه زه هم هغسې خبره کوم. دا پولیس چې دی زموږ د دې وطن د خلکو خدمتګار دی او خدمت یې کړی دی. په حقیقت یقین دغه شان دي لکه په ټول افغانستان کې اول خو الحمدلله د کندهار ولایت ډېر په امنیت کې دی او ډېر د جنګو څخه خلاص دی، جنګونه نه سبق شي کې لکه نور په ولایتو کې کډو بار دی او مسلمانان ګرځ سره په ځای دي او د کندهار په ولایت کې الحمدلله ګرځ په آرام باندې پراته دي او ډېر دغه د امنیت دی. او بیا خصوصا بیا کندهار کې بیا د ډنډ ولسوالي ډېر په امنیت کې ده. په دغه لارې باندې یعنې موږ راتېرېږو نن سبا خلک د علماو سره ډېر باد جوړي خلک نن سبا نن یعنې حکومت خلک چې دي هغه د ملایانو څخه یا ملایان چې دي یو وړ په دې پورې دي. مګر یقین موږ راغلي یو پر دغه حکومت پر خلکو باندې راغلي تلاشي نه دی راپېښ کړی. مولوي صاحب جوړی په خیر او خیر خیراتي شکر دی بس تلاشي وکړه یا تلاشي نه کوم موږ تلاشي هم نه کوي که نه یعنې په علماو قدر کوي. او دا شان یې په شپې هم پر لاس کې یو ځای زه تللی یم ذکر ته تللی یم بل دا خوا چې راغلی وروره دي دغه کوي ګرځي د شپې ته ګزمې کوي دا لیدلي مو دي. مګر موږ د دې څخه خوشحاله یو ډېر خدمت یې کړی. نو زموږ د دې متکې مشر عبدالله خان دی په داسې اندازه خدمت یې کړی دی که کوچنی دی که لوی دی که نر دی که زنانه ده د یې په خدمت کې ځان حاضر کړی دی د یې تکلیف و زحمت وړی دی. که یو حادثه پېښه سوې ده که د شپې یو مشکل پېښ سي که یو موټر مو په کار سي د دې متکې د دې ډنډ د ولسوالۍ خدمت ده په حقه سره کړی دی. ولې خدای د دې ډنډ د ولسوالۍ سړی دی. تاسو د پولیس سره څه خدمت کړی یاست؟ د پولیس سره څه موږ په داسې اندازه خدمت سره کړی دی چې کوم مشکل پیدا سوی دی په هغه ګډي مو فوراً دوی ته خبر ورکړی. یعنې که څوم پر کور ناست دي که څوم پر بیابان دي که څوم بیلچه په لاس کې ده که مو په والي کې یو که په مځکه کې یو د دوی سره همکاره دي. یعنې موږ دا کار دا کتار په ګډه جوړ کړی دی، نه د یوازې جوړ کړی دی نه موږ یوازې جوړ کړی دی، موږ دواړه سره یو ځای دي. نو بیا کوم مشکل نه دی راغلی. کار د کوڅې و د څړکانو دغه رشتیان مطلب دا ټول عموما خراب دي. هېڅ دغه مؤسسو موږ سره کوم کومک نه دی کړی. نو موږ خواهش لرو ستاسو د درانه مقامه چې مطلب موږ سره یو څه کومک وشي، یو څوک پوښتنه راباندې وکړي دا به ډېره ښایسته خبره وي. نور نو ډېر ضرورت اوس مهال څه شته لرئ؟ حالا مکتب ته ضرورت لرو، دغه کوڅو دغه علاقو ته ضرورت لرو. کچه ځایونه دي اول خو دغه یو مشکل شته د دغه عسکرو پر برابر باندې نه دوی خواران چې دغه کوي یعنې په موټرو پر موټرسایکلو پر داسې شي باندې نشي راتللی. نو خدای نکرده موږ باید چې مشکل پیښ نه شي یعنې موږ ورته وایو
نو دا چې فرض کړه کچا ځایونه په دې کې خو هر چا هم کېږي کلینیکونه ته څه ضرورت لري؟ باید چې داسې ضرورت لري تاسو په کله کې موږ دغه شیانو ته ضرورت لرو مطلب لکه څه شو دغه د رښتیانو دغه کلینیک و نه چې د مریض د مکتب دغه شیانو ته ضرورت لرو نور خو نو نیم کنټینر چې پروت پر د خپل باندې دلته راشوي چې دغه موږ کورونه زموږ کار دي داسې خراب دي چې نن باران وشي یو او ته بعد دغه کښنۍ مټه لا نشي کړلی دا رقم خټې دي لارو لکه خو بیخي خرابه ده او کلینیک مکتب اوس هغه د کارت مکتب ته دغه زموږ کښنیان ځي د سبګي خو په د باران په خټ کې بیخي نشي کولی کلینیک نشته او ځوانان ګرده بیکاره دي ګرده بیکاره په نشو اخته دي د خلکو د بیکاریت نه کوي و دا کښنۍ کار حکومت څخه څه غواړي موږ دا غواړو چې بس بالا موږ ته وار د واره د دغه ښوونځي کار راوکړي د کلینیک ته راوکړي د دغه لارو لیکه مراسمه کړي دغه ځوانان به مبارد د فساد موږ سره چې وار د واره د ښوونځي همکاري وکړي د کلینیک ته راسره وکړي دغه لارو لیکه راسمه کړي مریض موږ اوس یوې خواته باران نشو ایستلی چې دغه رقم چې دغه باران وشي خټې دي یو او تا بعد له دغه خټې چې باران نه جوړېږي نه که چا خپله درلودی خو ښه خبره ده که نه درلودی هغه نو ګرځي په دا کور کې په دا نیمه شپه باره څوک کلینیک نه لري یا لار مو خرابه ده لار مو خرابه ده اوس په نو موږ یا بازار ته رسېدګي کوو یا به رواني ته کوو درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو رابولو د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د سرتیرو افسرانو خبرو ته ممنون صلاح جان شرسوخ نمیره من چکا قسم پلبانی مسئولت میانجی روز پا داغه ده چې بس سار پلچکان ګور وخت خپل پلچکان چکو بیا راځو بیا بیرته وځو تلاشۍ ته بیا وځو ګزمه کوو ماپښین بیرته راځو ماپښین چې لمونځونه وکړه بیرته وځو خپلو ګزمو ته شپې د 9 بجو پورې و خلک چې یو مشکل موږ ته راځي موږ هم ورځو سره کښېنو مشران سره د ملکانو سره د ګردو سره موږ وینو د دې همکاري زموږ سره ښه ده و موږ په هغه ګډېږي داسې خبره کوي موږ پسې ورځو هلته ښه اخلاق ولري ښه رویه ولري د خلکو سره ښه خدمت وکړي ښه په اخلاق تلاشي خپله ګزمه او پیرا وکړي ما نوم شیرین دی دا سا میانجی نومیږي ما وظیفه دغه تلاشي د وطن خدمت موږ د سهاره څخه د ماښام پورې ماپښین پر 2 بجې ووتلو ماخوستن در 9 بجو تلاشي لرو بیا اجرال دلته ډوډۍ موډۍ مو خور بیا د شپې پیاده ګزمه لرو در 2 بجو در 3 بجو پورې ښه وضعیت په ښه اخلاق تلاشي په ښه وضعیت چې در ځان چیرو ښه اخلاق سره کوو ګرد شکر دی منظم هر سره رسیږي که وریجې دي که غوښې دي هغه خپله اشیا موږ ته پوره را رسیږي ګرد ټوله موږ افغانان چې ګرد موږ یوې کلمې سره وروڼه یو په یو انچ پای دښمن ته هدف مو یو دی وظیفه مو یوه ده د خلکو موږ خدمت کوو موږ خدمتګار یو د وطن لپاره ما نوم سید محمد دا دغه د سالو خان شمن دلته کوم دغه وظیفه ده وروره چې خپلې ګزمې وپېرې و تلاشیانې دوامدار ژوند مو ډېر ښه دی برابر بیخي ښه دی ډېر خوندور دی زموږ سره ډېر ښه وضعیت کوي او موږ خو د خپل وطن خدمت کوو خپل د وطن خدمت ته موږ هر وخت آماده یو پولیس خو د هغه دغه دی چې د سمه دغه وکړي د خلکو سره نه سم وروره په اخلاقو په ښه وضعیت په ښه ژوند د خپل دغه سړي سره وضعیت وکړي ځوانانو څخه دغه پیغام لرو چې راسي وروره د پولیسو په دنده کې خپل ځان شامل کړي ما نوم بشیر احمد زه به 22 کلن 23 کلن یم ته 2 میاشتې مې کېږي ما لا خو د وطن خدمت یې کوی چې زه نه وکړم باندې نه وکړم څوک کوي ما لا ښه اخلاق سره وکړي ښه په وضعیت باندې ښه په دغه باندې باید دی یو چلانو سره وکړي تلاشي وکړي ګزمه وکړي شی وکړي بیخي خوشحالي کل خوشحالي و موږ څنګه د هغه د چې بالا وروره نور جم راځي وطن خدمت چې وکړي وطن خدمت پولیس جانکار نه دی زبی الله مشنه قندز نه برای باز قندز آمدن به ولایت قندار اجازه وظیفه میکنیم در خاک خدمت میکنیم در خاک ما می فضل خداش مشکل نداریم امنیت باشه خاک ما امنیت ما گرفته باشه میخوای وظیفه کنن دیگه جا د افغان اتل د خبرونه قدرمنو لیدونکو دا واز موږ د دې ونه خبرونه چې تاسو هم وړاندې کړه تر بیا مو پر لاس ورو شاد او ودان اوسئ